بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده، بلکې بار بار ډیر کسان دا پوښتنه کوي چې کله د سړي کور والا په حیض، په ناجوړي یا په نفاس کې وي، نو د هغه څه باید سړی څنګه ګټه واخلي، استمتاع څنګه ځینې وکړي. یعنې کولی شي چې دی د هغې په لاس سره ځان انزال کړي او د خپل خواهشات پوره کړي. محترمینو ګورئ، الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. یعنی نږدې مه ورځئ تر څو چې هغه پاکه سوې نه وي. اگر چې دلته خو د نږدې څه مراد چشتي، یعنی جما مه ورسره کوئ، خو په داسې حالات کې چې شریعت دا وایي چې تاسې د ناموسه لاندې او د ګوډو څه لوړ د هغه به نه ښکاره کوئ، نه به دلته لاس وروړي، ځکه چې بیا ته خپله داسې حالات ځان ته راولې، خواهشات راپورته کړي. په داسې حالاتو کې باید داسې عمل نه وسي چې ستا خواهشات راپورته سي او بیا بېقراره سي. او علامه مفتی سید محمد سلمان منصور پری په خپله فتاوا کتاب نوازل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 554 هغه دا لیکلي دي چې په کار دا ده چې د شهوت ختمولو دپاره چې دی پر خپل شهوت باندې قابو پیدا کړي، نو دی روژې نیسي، ځکه بیا به دا مشکل ودته نه وي. په حواله سره د مشکات المصابیح صفحه نمبر 209. نو په کار دا د محترمینو چې په دا وخت کې سړی ډېر د کور والان سره ځان فري نه کړي، نه دې ډېر ورسره ساعت تېروي چې بیا خواهشات راپورته سي، او نه دې داسې بل عمل کوي چې د خواهشات راپورته سي او بیا دی بېتابه وي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.